خدای پاکه ټول ګني مضبوط دی او دا ځای کمزوری دی وایم چې دې ځای ته زما په ښه جوړې بصرې راځي دا خپله بقایه دلته غورځوي ځکه دا کمزور دي خو زه مړه دې پر دا قضا ته خو زه به نه پرې چاړه نیمومه چې بیا را نه شي خبر د حساب قدرته دونه روغ داد در راکړی دی چې په ځنګل کې راته زمري لارې بدلوي لارې دا وګوره وای ګورې وای قدرت ما خو ته زمریات کړو سپي خو مې نه یاد کړو خو د زړه د اثر راله وو سپي راځغلولې سپي وې راځغلولې دا داسې کار چې حجره کې ناست وم یو کس راغی ما ته وایي اجرتي دي په سر پیسې اخیستې دي او یې وژنې دي راووتم خو نشته دی زما دا خیال وړي سپي راځغلولې نه سپي نه مې راځغلولې خو دا ته وایې بس مسله خو به ته نه وي نه خانه هېڅ مسله نشته او که څه مسلې نو ته خو زموږ د کلي پوته تا ته به وایو که او که نه خبره د حساب ده خو امکار دا چې څه قسمه مسلې نه زه خو تابعدار یم ښه بلکل خانم تا ته به وایو زه سلام علیکم یا جینۍ دا سر لږ ګمنځوه کنه ټول د سپږو ډک دی بس دا کړه ته مه کوه خو زه معادله ځمه شابه لګیا یم بچې موږ ته چا ویلي چې په بدماشانو کې ښځې کوئ خپل څادر سختې غځول پکار دي نو به بیا لاړ شې نو هغې له واده وکړه بیا ما پرېږده یو څنګه دې پرېږدو بالا اوس خو په تا وړېدلي سر دې ټول د سپږو ډک دی خو ښه دی چې زما د زوی په سر یو تار نشته ګینه ډک کړی به دې وی که څنګه سپږې راله ګورې یو سمې سپږې راله ګورو هسې بیا به لوري د نواز شریف چې موټر وې سازوله دی د وزیر سر ته کتلي وکړي څنګه وایم بیبي دا ته څه خبرې کوې داسې لګې لکه بس لکه د مردکي لګې او دې نه ته هر وخت به سپږې ګورې موږ له خو دې چې ته پکې سپږه ونه کته نو د خوړ په ګټه باندې سپږه څه کوي بچي په دغې پې خوېږي وایم پاسه ته به موږ له چای پخې نه ځې که موږ ته به ناست یې پاسه کار وکړه ولې ما له به سپږې ګوري دا زما خواښې ده نو چې تا له به سپږې ګورو نو په هغې کې څه دي د خدای بې انصاف یې خو داسې ته به وایې که په پټي کې چې وي نو هغه خوار زار ګني نه ولاړ چې یو خوا بل خوا ولاړي سر ورته لږ اچوه چې دا ښه کېږي ته ما ولې تنګې ورته شپه مې ورور راځي ښه السلام علیکم سلام وعلیکم سلام بچې په خیر علي خیر رالم خو دا ته دا څه غواړې مانه تړی زما خور ته هم څه وویسه څوک دې وایه نه یاره و په ایمان کا نه پرېږدي نو ته سپږې خورې څه سپږې نه خورم زه به لا ګورم څنګه اوکې ښې بالکل ټیک یم بس کښېنه ډېره خوشامندي مه کوه کښېنه یا بچې ښه دا ته خو تمانچه ده بس دا وګرځو نو دښمنانې مې زیاتې دي که نه دا کارتوس خو د 2 میلې دي دا څنګه دي 2 میله مې کور کې پرېښوده بله تماچه مې راواخېسته وایم بیبي ما ته د تماچې پته ده درستې وباسه دست یې وباسه ګپ لګئ ته وباسه وایم بیبي چای به درله لږه په یو بیا پخکړې وکړې چیز کې بچې حرام شته که موږ د خور په کور کې اوبه قدر اسکو زه وایم دا ښه پښتون دی نر پښتون دی بیبي وایم د خور په کور کې چې دی نو چای اوبه نه څښي یا بچې ما چرګه لال کړی و هغه به دې خوړلی قدرته نو وایي چې کوم ځای دې نه کړي که به نه ګری اوبه مې یاد کړه چرګ پکې ساره خوړه زه به داسې کار وکړې چرګه لال کړې او زما دې خوله ته هغه پتونان ورکړې ښه او زه ځمه زه وایم ایسارې دی نه نه به داسې به یې لار تېرېدم نو هغه ورور له یې پکار چې د خور تپوس وکړي که نو بس تپوس نه وکړه ښه ښه خوشحاله ده ښه غم به نه چې خوشحالۍ خور ده چاله په مخه دې ښه وایم بچ پکې وایه ښه ده چې اوس هغو بلا کور دی او وایم په ایمان چې ایسارې ده پاسه که نه ته څه پسې ناست یې پاسه موږ له چای پخې کړه پاسه ته داسې راشه کم خوا دې باته دي څه کور دا دي خدای بې انصافي ته خدای بې انصافي دا دې رانه څه کړي دي کور پې به دې ښکاري یا بچې نو ته بار ګرځېدې تا به کتلی وې ولې په بدماشانو اړولم دا به اوس څه کوو بیبي وایم دا دې چل دی که نه چې ځان له زه پیر موري جوړوم خپل کار به کې ته ګوره چې داسې ښایسته ښځه د لوګم که نه چې تماشې به کې دا کور به دې پرې ښایسته ښکاري الله به زما در باندې که نه داسې شرم راغلی
بس بیبي زه پې ورلم ښه صحیح ده ورشه بچی ځان لاندې بل شي په دې سر سګدن ور دی بادرو د لیونی قدرت دومره کمزوري جوال چې زمیندار ول اوبه نه ورکوي یا کا ویم دا څه کوي ته د جوال نه بیا راوتې تا بیا دې کې وکړل څه سنیاله تی سر کور کې به ځان له باتروم جوړ کړي کندا سر د نه دړې وړې کوم زمایا ویم تم داسې څه ښه ځوان نه راغلی ته خو هم د دې قانون نه ووتې وي زه د دې قانون نه راوتم خو ما صرف چې کولو عشرې چې کولو ته هم پکې ما ته وګوره زړه دې سپک که بیچ وې که نه دا خبرې دې چا ته وکړې ولې زه ستا نه څه کم یم څه تا ته مې وکړې که نه ما ته دې وکړې خو دا ته وایې ته دلته کیسو زه دلته څه کوم دا زما خپل علاقه ده او ته زما علاقې ته راوړېدلې دا زما حدود دي پېژ وې که نه ښه دا ستا حدود دي څه به مې وکړې ما څه بد وکړم وایم داسې کار دی که نه چې ما سره یم تماچه رسۍ ده خو تا دا کارتوس نه دی ډېر خطرناک راته ښکاري ځکه درته دومره پاتې راځم ستا دا به څه کارتوسي زه چې به کې دا لاندې ناست یم ورکېږم او ګز شي که نه بکه ووایم دا څه دی ځایه به چرې ګورې خورې ورې چې پېژ وې که نه به دا کار دی چې زما مخې له راځې دا ټوپۍ به لمبې سیده کړي ښه نو بس سیده کوم خو یې ځکه که نه چې د کارتوسو نه یېرېږم او داسې کار دی که نه چې زما نوم ماته کېږي زه چې یو پرې غیب شم بیا نه را پیدا کېږي نو که دقه غیب شي خو زه هم د نوزګار شم او دا کلي ځه که ناصر دمام ځه وایم بیا ګورئ زما علاقه کې ونه ګرځې صحیح ده که نه ځه داس به مې دنه پورته کړي رکشه وځه قربانیه الله 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 السلام علیکم وعلیکم سلام دا راته ووایه که نه جایلډوبه چې ته یې تورباز اوښې نه یما خو اوس نه یما دا ولې اوس دا کار دې کله چالو کړی چپ خوله به دې کږه شي ما سره علم چمک چلو دی اوس به دې دلته بسم کم ایره به دې کم داسې دی را نو وایم بیا داسې کار وکړه که نه چې پالونه خو ته ګویې که نه نو بغیر پاله خو په دې پټو کې هسې نیم ناسته ماله به دلته خلک دلته راځي او د هر چا د قسمت حال ویم دی خواږه یا لکه ویم پتا ګینټه یو نیمه پس د کدوانو باران کېدو واله دی او واغه غټ غټ کدوان نه دي کم چې د الوا کدوان دي د حلوا په بازار کې 2000 روپۍ قیمت دی د یو کدو مزې بکې نو څومره وخت یې په ما باندې د کدوانو باران وشي ځکه چې ما نه صبر نه کېږي زما نوم مردکي زه چې یو پرې غیب شم بیا نه را پیدا کېږم مردکیه ویم بس کوشش کوه غټ کدو دې په سر راپرونځي په رښتیا دې غیب نه کي زبرده د مخه دې راڼه سلام علیکم په مخه دې ښه د دې ځای نه خپي وباسه هسې نه چې دی واپس راشي تماچه ده ورسره غوزار ونه کي یا بچی ته په یو پړي ځان وي هر څه ماډرن شو پخوا به دوه پړي یا بچی پرېتې نه ودې ګوره خوږ نه شي کوم کالاړه مړی وشو مړی خواصم لاړی مړی خو ژوندي م د ځان څمړه کړو نو په سره غرمه د څه ته مرې دی دې خوار نه کړه اګوتی مې څه کړه د مړی وریجې خو به دې خپل بچي له راوړم که نه یوچو انګړ کلي دا کومه لار تلې ده داسې دا ده که یو بل ونه وښئ لوبې کوئ نیک عمله شي داسې کار دی که نه دا جایلډوب وي چې د کدوانو باران به باندې کېږي دا څنګه د کدوانو باران دی اخو نه شو خو زه دا ګني به خلک ماتوي که نه به داسې کار به وکړم دې ګنو ته به کښېنم او دا به څارم په دلته به کښېنم او دا یو ګانه مې یاده کړې ده چې دی ویم دلته قدم کېده جینۍ دلته قدم کېده دلته قدم کېده جینۍ تار
الیا دا خو پرې چا کدو را پرېوتو باران ستا شو الیا دا خو باران شو راغونډه وملدکیه الیا ویم داسې کار کوم که نه چې دې ته ساده نه شم ساده او وړه مې بازار کې خرڅومه یاره د جلدو خبره صحیح وه یاره باران را باندې وشو که نه خدایا پاکه اوس مې دا څادر سم کړي څوک را باندې را نه شي ډېرې پیسې دي ګورې یا خیر ویم کار خو شو که نه ورځم بازار ته چې دا کډوان ځایه خرڅ کړم زه ورځه پرې ورته کیه ورځه پرې یې لکه داسې کې ویم داسې کار دی که نه چې جایلډو پیر لري هغه راته وي د کدوانو باران به د باندې کېږي ته یقین وکړه چې د کدوانو باران را باندې وشو داسې وې د کدوانو باران خو یې په لومبي ځل تا نه واورېده چې دا د کدوانو باران هم کېږي ویم د جایلډو خبره صحیح وه که نه هغه راته ویلو او د کدوانو باران را باندې وشو او اوس ځمه ځان دې خرڅومه زمړه لیوني زمانه تا ته به اوس څه وایي عایشه بچې میم خو ډډه والې ده یجلې پاسه مونځ اودس کوه تا کنې داسې زړې کړې مسلې زړې کړې مسالې دې زړې کړې میکپ یې کړی دی د میکپ د لاسې مونځونه پرېښودل په نوکانو بیا پالش لګولی د نن سبا جنکو دی الله مل خیر دې مونځ به وکړمه خو ستا دپاره بیا وکړمه خو ګوره بیا ما ته ګوره بیا خبرې نه کوې ځان دپاره یې وکړه چې آخرت کې خو چې زما دپاره یې کړي اللهو وایم بیبي داسې چل دی بیا هم څه خوبر جوړ کړی ته خو خلکو له تعویضونه کوې د خپلې ښځې نه دې څه وکړه چې دا مونځ اودس شروع کړي وایم ښځې رښتیا ته وایي که نه مونځ اودس کوه که نه وایي ګورې مرګ را روان دی مرګ ها یاره ما ته خو داسې پته نه وه وایم پاسه خوبن دې جوړ کړی دی پاسه ورته مونځ اودس وکړه دا بد حال دی جړی وځه بچې په خیر راغلې یاره ته ووایه چې تا زما دې خور سره اړوه دا ظلمونه ولې کوې وایم پیمان کوو ورسره ظلمونه کوو د برېتو دې مرده شه دې خوا کېنه چې زما خور ساعت ته راسې ته به ننګې ته کېنې کېنه کېنه بچې کېنه اوس بچو دم کېنه بچې که خورې دا د ګوندر سنډا خو ته څه وایي نه یا چرمخکې نه دا غریبه خو راته څه نه وایي دا خو راته په سمه لاره راته ښیي او دی خو دا دی د هر وخت ما چیلي یا بچې یا بچې یا که داس نه وکړمه خبره واوره نو ښځه ده که نه چیړي به کړه نو ښه چیړي به یم دا د تورباز خور ده توربازو دې نه به څوک ګوتې هم نه وړی نه مو ولوله دا به خیر دی دا خیر دی په چکر به بوزم بس پیما دې په چکر یې بوزم په چکر نه دا به په درې مړه صدریاب کباړو نه بوځي چې کوم دی د پېښور جناب پارک ته به بوځي او تو مړي کې هم چکر یې ورکوې ښه په ایمان چې بس بوزم زه خو یم دا سړی پرېږدم ځان له بل غم وشره خو لګي ما شرمې دته مې په نکاح کړی داسې کار یې زه ورځم زما کس به ولاړي به خو داسې کار وکړه چې چکر له مې بوځم که دې څه ووایي که نه خدای شیطان را سره نه نه چې بس اوس یې ساتې بوزم یا بچې دا چاړه دې وڅمپوي نو ګنده ده بس تویږې ده ما بوري وایم په ایمان چې مرګ مې زیات دی که نه او نه مې دم ترخه کار کوي داسې چل دی که نه که خفه کېږي نه دې له به یو نرۍ غوندې کې چکر ورکړمه ورکه بچې د نن سبا جنکو نصیبونه ښه دي ما د چکر راکوي راځه ورشه ورشه او ځه لاړه شه چکر ورکه هسې لوښه نه دې راوستی دی وایم سیل خو دې وکړه که نه یاره سیل خو مې وکړو خو چې دا کوم ځای دی وایي دا کوم ځای دی وایم دا سوات دی که نه دا سوات دی وایي دا سوات دی او دا سیوان دی خو اوس پکې سیو نشته نه اوس یو خو نشته دا به بیا چېرته کال پسې او خوشحاله خو شوې که نه بالکل خوشحال یم ورور ته خو به زما ګیلې شکایت نه کوې که نه 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 زه راځه چې اوس درته صدریاب هم وښیم وایم راځه ښځې اوس درته صدریاب ښیم دا صدریاب دی په دې کې به مخکې کشتۍ ګرځېدې ها کشتۍ ګرځېدې خو اوس اوچ دی اوس اوس دی وایم څومره ښایسته سیند دی
دا به کله راځي دا به راځي چې کله بارانونه زیات شي دا اوبه وړي دي بیا به راشو په دې کې به دې په کښتۍ کې ګرځوم بس صحیح ده ځه چې اوس کور ته ځو ځه چې ځو. راځه السلام علیکم جالډو صاحب وعلیکم السلام ویم په کلي کې یو حل دی د نومه جالډوب صاحب داسې او جالډوب صاحب داسې نو موږ هم داسې څه یو بوټې څه دغه راکړه چې موږ هم خدای خو کړو او خبره بله لوګې مړ شوم ها نو هم داسې چل دی چې کله تا له تکه توره غوا درله سپینې به یې ښکري مکمل بدن به یې تک توري او او پای مې ده او هغه ستا شوه څوک به هم درنه تپوس نه کوي ورځه چې کله دله توره غوا درله هغه ستا ملکیت دی ورځه ډېره مهرباني ورځه ډېره مهرباني ورځه چې سم دې غونډي کې هغه بیا توره غوا خو دا ده یا لکه دا څه کې ولې څه کومه څه کې دا غوا څه لپاره نه ځي یاروره دا خو ما ته جالډوب ویلو چې ته په دې لار باندې ځو تاره به توره غوا مخې له درځي بس هغه ستا ده او بویه ده بزان دا د جالډوب ده که زما ده او تا ته جالډوب ویلي دي دا پکې لا بیله غل ته وایي چې غلا وکړه او کور والا ته وایي چې بیدار شه دا په خیالي کې چې کله غوا خرڅې دا ته خرڅې وروره نو ما ته ستا غوا غوا ده. دا ستا وای